السلام علیکم دوستانو. راشد خان ولې په ټي10 لیګ کې نه لوبیږي؟ د افغانستان او د نړۍ مشهور سوکت بچونکی راشد خان په ټي10 10 اوریزه لیګ کې نه لوبیږي. دا چې ولې ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. راشد خان چې یو ملي ستوری دی، د افغان ملي لوبډلې ترڅنګ د نړۍ مشهوره لیګونه هم لوبوي، لکه های پی ایل، بنګلادیش بی پی ایل، د استرالیا بیګ باش، ویسټ انډیز ګربین او د پاکستان پی سی ایل سیالیو کې لوبیږي. خو دلته متحده عربي امارات په ټي10 لیګ کې نه لوبیږي. دا ځکه چې نوموړی غواړي یو څه موده له خپلې کورنۍ سره یوځای پاتې سي. راشد خان چې په دې وروستیو کې د توپ اچونې ترڅنګ ښه توپخانه هم ترسره کوي، په ټي10 لیګ کې 8 واړه ګډون کوونکي لوبډلې اخیستلو ته لیواله وي، خو راشد خان ټي10 ته زړه ښه نه کړ. نوموړی چې تر ډیره په نړیوالو لیګونو کې مصروف وي، له خپلې کورنۍ سره یوځای نشي پاتې کېدلی، نو له دې وروسته به یو څه وخت لپاره له خپلې کورنۍ سره یوځای وي. دا و د راشد خان په اړه لنډ معلومات. کې مو دا معلومات خوښ شوي، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.